بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور ایمل خان امی. په دې ویډیو کې ما د تیرو په اټومیټا څه لیکچر سٹارټ کړی دي، هغه هم په پښتو لینګویج کې غواړم چې هغه تاسو ته وړاندې کړم. ټي او سی یا ټي او ایچ دا بیسیک کې موږ سره د کمپیوټر ساينس یو کور سبجیکټ دی او غواړم چې هغه هم تاسو ته په پښتو ژبه کې څه کړم وړاندې کړم. نو سٹارټ کو په تیرو په اټومیټا ډیفینیشن باندې. مخکې نه دی چې زه تیرو په اټومیټا تعریف وکم، نو دلته دا ورډ موږ سره دی اټومیټا، چې اټومیټا خپل څه ته ویل کیږي. اټومیټا اصل کې اټومیشن دی چې اټومیټیک ماشینز ته وایي. اټومیټیک ماشین سیلف کنټرول او سیلف ایکټینګ ته ویل کیږي. لکه کوئی بھی ماشین هو، لکه هر یو ماشین چې موږ سره او هغه ته موږ یو انپوټ ورکو او ټول سټیپونه د خپل پرفورم کوي، خپل تر سره کوي، نو دې ته موږ اټومیټیک ماشینز ویلی شو. اټومیټیک ماشین ته موږ اټومیټا هم ویلی شو. که اگزامپل کې تاسو وګورئ نو موږ سره دلته کمپیوټر چې دی موږ سره اټومیټیک ماشین دی، اے ټي ایم دی، ټرافیک سیګنل دی، نو دې ټولو ته موږ اټومیټیک ماشین ویلی شو. اټومیټیک ماشین ته تاسو اټومیټا ویلی شئ. نو اول اټومیټا ورډ الریډي تاسو وپېژنئ. نیکسټ موږ سره دی تیرو اټومیټا، چې تیرو اټومیټا یا اټومیټا تیوري څه ته ویلی کیږي. د دې ډیفینیشن کې تیرو اټومیټا is the study of the abstract machine mathematically model as well as the computational problems that can be solved using them. وی اټومیټا یا تیرو اټومیټا چې دا په دې کې موږ د abstract machine study کوو. abstract machine څه ته ویل کیږي دا اوس موږ دلته واضح وکړو. دغه abstract machines او computational problem دغه ورډ ما الریډي چې دی هایلایټ کړی دي، یعنی دا پکې ډېر مین ورډ دی. abstract machine اصل کې موږ سره theoretical model ته ویل کیږي، چې دا موږ سره په سټیټ باندې څه کیږي ډیوایډ کیږي. ګورئ تاسو دلته کتلی شئ په نړۍ کې چې څومره ماشین موږ سره ډیزاینېږي دا ټول په سټیټس باندې ډیزاینېږي، یعنی دا په سټیټ باندې ډیوایډ کیږي چې انیشل سټیټ دی دا موږ سره مثلا فاینل سټیټ دی دا موږ سره نارمل سټیټ سي. که تاسو وګورئ موږ سره په اول سټیټ کې که دا چېرته انپوټ والي او هغه اکسپټ کړي نو مخکې سټیټ ته به ځي. که دغه چېرته موږ سره انپوټ والي او هغه اکسپټ کړي نو بیا به تھرډ سټیټ ته ځي. په دې سټیټ کې څه کیږي، په دې سټیټ کې څه کیږي، که چېرته دا ریجیکټ شي واپس په دې ته ځي. نو دوی اوورآل سکیما ته موږ ویلی شو چې دا موږ سره theoretical model دی. theoretical model کې موږ سره یو ماشین چې دی هغه په سټیټ وایز باندې څه کیږي ډیوایډ کیږي. سټیټ فارم باندې موږ څه کوي کار ترسره کوي. ګورئ زه به تاسو ته د یو اگزامپل درکړم. اے ټي ایم ماشین، اے ټي ایم ماشین چې دی تاسو وګورئ دا موږ سره په سټیټ باندې ډیوایډ شوی. په فرست سټیټ انیشل سټیټ کې تاسو ته وایي چې یوزر نیم او پاسورډ انټر کړئ. کله چې تاسو یوزر نیم او پاسورډ انټر دا ستاسو ول سټیټ شو. بیا په سیکنډ سټیټ کې تاسو ته ویل کیږي چې هلته تاسو کرنسي سلیکټ کړئ چې کومه کرنسي غواړئ، مطلب افغانۍ غواړئ، پاکستاني پیسې، روپیوز غواړئ، ډالرز غواړئ. نو چې کله دغه سټیټ پرفورم شو بیا تھرډ سټیټ کې تا ته وایي چې اماونټ آف منی رینج وټاکه چې څومره پیسې ته دی راوباسې. نو که چېرته تاسو رینج زیات وټاکئ مطلب ته ورته وایي چې زه $200 غواړم، ستا اکاونټ کې $200 نه وي، نو دغه سټیټ ته واپس ریجیکټ کوي، سیکنډ سټیټ ته بوځي. نو ګوره دغه شان دا ټول ماشینونه چې څومره په نړۍ کې جوړېږي دا موږ سره په theoretical model بیس باندې جوړېږي، په سټیټ باندې ډیوایډ کیږي. نو دغه مطلب د دې دا دی چې abstract machine معنا theoretical model چې هغه سټیټ فارم باندې څه وکړي کار وکړي. بل دغه ورډ دی computational problem. نو computational problem دلته څه ته ویل کیږي. computational problem is a problem that can be solved step by step. computational problems هم موږ د ټي او سی په ترو باندې حلولی شو. هغه پرابلم چې هغه موږ سټیپ وایز حلو. که د دې بیس اگزامپل تاسو وګورئ فیکټورایزیشنز دی. تاسو په ریاضي کې فیکټورایزیشنز پیژنئ، تجزیه. ګورئ هغه سوال موږ ته راکړي هغه موږ په سټیپونو باندې تقسیموو، نو دغې ته computational problem وایي. بل دا چې دې ته ډفرنس نیم هم اخلي. تاسو وګورئ تیرو اټومیټا هم ورته ویلی کېږي، تیرو کمپیوټر ساینس هم ورته ویلی کېږي، اټومیټا تیوري هم ورته وایي، تیرو کمپیوټیشنل هم ورته وایي، کمپیوټر تیوري ورته وایي. نو دغه نومونه سره تاسو هغه اټومیټا تیوري یا تیرو اټومیټا څه کوئ یادولی شئ. راځو بل موږ دا سلایډ کې ویلي چې why we study it، دا موږ ولې سټډي کوو. لکه تیرو اټومیټا موږ ولې سټډي کوو، ولې دا مهمه ده. ګورئ تاسو به دا اورېدلي او په دې پوهیږئ چې کمپیوټر بیسیک کې په 3 سټیپونو باندې کار کوي: انپوټ، پروسس، آوټپوټ. خو کله تاسو دا سوچ کړی دی چې کمپیوټر دا کار څنګه کوي؟ کله به دا سوچ تاسو کړی چې دا انپوټ اخلي، پروسس کوي، بیا موږ ته آوټپوټ راکوي.
آیا دا کمپیوټر څنګه کوي. نو دلته تاسو تیرو اپټومیټا په دې باندې مجبورۍ تاسو په دې سوچ وکړئ چې دا ماشین څنګه کار ترسره کوي بغیر د دې نه چې ته د هغه هارډویر ډیټیل ته لاړ شي. لکه تاسو خو هغه لیول ته نه یې رسېدلی چې تاسو د یو ماشین هارډویر ته لاړ شي چېرې د دې دا کمپوننټ څنګه یو بل سره جوین دي، دغه کمپوننټ څنګه کار ترسره کوي، د دې څنګه کنیکشن دي، څنګه سټیټونو باندې جوړ شوي، نو هغې لیول ته تاسو نه شئ رسېدلی. خو دلته ټي او سي چې کوم دی یا تیرو اپټومیټا ته دغه الاو کوي سیسټمیټیکلی تھنګ چې بغیر د هارډویر ډیټیل نه چې دی ته د یو ماشین په ماشین انډرسټینډ کړي. دغه پرپز دپاره موږ څه کوو دا سټډي کوو. نو ګورئ it allows us to think systematically about what machine do without going into hardware detail. نو ما خبره کوي یعنی تیرو اپټومیټا تاسو په دې باندې مجبوره کوي چې تاسو دا د کمپیوټر یا د ماشین زده کړه وکړئ چې دا انپوټ اخلي پروسس کې آوټپوټ دا څنګه کار ترسره کوي بغیر د دې نه چې ته لاړ شو د هغې هارډویر ډیټیل وګورئ. نو د وجې نه موږ دا څه کوو سټډي کوو. نیکسټ ون لرنینګ اف لینګویج اینډ کمپوټیشنل ټیکنیکس. ګورئ په دې کې موږ د لینګویج زده کړه کوو. دا هغه لینګویج نه دي لکه موږ چې انفارمل لینګویج لکه انګلیش چې په هغې کې موږ انګلیش دري پښتو دا زده کوو. نه، دا هغه لینګویج دی په دې کې موږ د هغه لینګویج زده کړه کوو په ټي او سی کې چې هغه جست ساینټیک رولز باندې کار کوي، هېڅ د معنی سره تړاو نه لري چې دغه لینګویج په ترو باندې موږ یو ماشین ډیفاین کولی شو، هغه ماشین د دغه لینګویج په ترو باندې هینډل کیږي، کنټرولیږي، منیج کیږي. نو په دې کې موږ لرنینګ اف لینګویج کوو. کمپوټیشنل ټیکنیکس هم په دې کې موږ څه کوو یوز کوو. نو دې د وجې نه موږ دا څه کوو یوز کوو. ګورئ ډیزاینینګ اف د تھیوریټیکل ماډل فار ماشینز. ګورئ مهمه خبره همدا ده چې موږ دا وویل چې بغیر د هارډویر ډیټیل نه موږ دا ماشین انډرسټینډینګ کولی شو. او دې لپاره به موږ څه کوو؟ دې لپاره به موږ یو theoretical model ډیزاین او theoretical model already دلته ما تشریح کو تاسو ته واضح کو چې theoretical model هغه model سره کېږي چې هغه state form باندې کار کوي، state wise کار کوي، په سټیټونو باندې ډیوایډ شوي. نو دغه کار چې کله یو ماشین موږ ډیزاینوو هغې دپاره موږ څه کوو؟ یو theoretical model کریټ کوو. بل تاسو راشئ چې موږ ولې دغه ټي او سي تیرو اپټومیټا سټډي کوو. کور اینډ فنډامنټل سبجیکټ اف کمپیوټر ساینس. ګورئ دا کمپیوټر ساینس دومره کور سبجیکټ دی د ټي او سي که چېرته تاسو د دې اهمیت تاسو ته معلوم شو، پته ولګېدله، نو زه تاسو به ټول سبجیکټ پرېږدئ او په دغه ټي او سي تیرو اف کمپوټیشنل یا تیرو اف اټومیټا کې به څه وکړئ؟ انټرسټ شئ. یعنې ټول سبجیکټ به تاسو پرېږدئ. دومره کور سبجیکټ دی. که چېرته تاسو بیچلر ساینس یا ماسټر ساینس یو دا سبجیکټ تاسو ونه ویل، دا به تاسو ته مخکې ډېر پرابلم کریټ کړي، ډېر مشکلات سره مخامخ شئ. نو دې دپاره موږ دا ځکه سټډي کوو چې دا ډېر یو کور او فنډامنټل سبجیکټ دی د کمپیوټر ساینس. یعنې زه به تاسو ته ساده پښتو اصطلاح کې دا ووایم چې بغیر د تیرو اټومیټا نه یا اټومیټا تیوري نه کمپیوټر ساینس چې دی نیمګړی دی یا مات ګول دی. نو دا موږ سره دومره امپورټنت سبجیکټ دی. یعنی ټي او سی نه بغیر چې دی کمپیوټر ساینس دی ګډ دی، ګډ یعنی مات دی. دا و موږ سره اولنی ویډیو چې په دې کې موږ وپېژنه چې تیرو اټومیټا څه ته وایي او وای وي سټډي، دا موږ ولې سټډي کوو. نو انشاءالله نیکسټ ویډیوګانې هم زه اپلوډ کوم. امید کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله.